راځئ فکر وکړو چې څرنګه کولای سو د جمع سوال جلا جلا ولیکو، او دا ډیره مهمه ده ځکه که چیرې په صحیح توګه یې سره جلا کړو نو جمع کول یې ډیر اسانه کیږي. راځئ چې لومړی پوښتنې ته راسو. لینزي نسی کولای چې 19 او 1 سره جمع کړي. د جمع د لاندینیو سوالونو په وسیله له دې سره مرسته وکړئ. کوم چې د 19 جمع 1 سره یو شان دي. راځئ چې دا انتخابونه وګورو. په لومړي انتخاب کې 10 جمع 90 جمع 90 او جمع 10 لرو. تاسو ویډیو ودروئ او مخکې له دې چې زه یې کار کړم تاسو یو کوښښ وکړئ. نو په لومړي انتخاب کې 10 له کومه ځای راخیستي؟ ښه 10 یعنی 3 لسیز او 3 لسیز دلته لرو. دلته په 19 کې دا چې د لسو په ځای کې دی نو 10 ښیي، او بیا 90 لرو. نو 90 یې له کومه ځای راخیستي؟ ډېر ښه، په 1 عدد کې 6 د لسیز په ځای کې دی. ښه نو دا د 14 یا 80 څخه نمایندګي کوي. او بیا جمع 90 لرو. اوس نو 90 له کومه سول؟ دلته خو 90 نه ښکارېږي. ښایي دا یې په دې خاطر ویلي وي چې دلته نه لرو، خو دا نه د 21 په ځای کې دی. نو دا 90 نه بلکې نه دی، او دلته یو لرو. نو دقیقاً 90 نه لرو او 10 هم نه لرو. نو دا له موږ سره کومه مرسته نسی کولای. که د 90 په ځای نه ویلی وای او د 10 په ځای یو ویلی وای، ځکه چې یو د 21 په ځای کې دی، نو بیا یې معنا ورکوله. خو دوی نه دی ویلي. دوی نه دی لیکلي چې 10 جمع 80 جمع 9 جمع 1، بلکې لیکلي دي چې 10 جمع 80 جمع 90 او جمع 10. نو دا انتخاب نه نښاني کوو. په بل انتخاب کې موږ 10 جمع 80 جمع 9 او جمع 1 لرو، کوم چې کاملا سمه معنا ورکوي، ځکه چې موږ 10 جمع نه لرو، کوم چې نه 10 کیږي، او بیا 80 جمع 1 لرو، کوم چې 1 کیږي. نو دا دواړه سره برابر دي. په دې ډول جلا جلا لیکل په دې خاطر ګټور دي چې کولای شئ تاسو یې په خپل سره په ډیر اسانۍ سره جمع کړئ. 10 جمع 80 3 لسیز جمع 4 لسیز مساوي کیږي د 9 لسیز سره. دلته دغه دوه مساوي کیږي له 90 سره، او بیا 9 جمع 1 د 10 سره مساوي کیږي، او بیا 90 جمع 10 سل کیږي. له موږ څخه یې محاسبه نه ده غوښتې، یوازې ویلي و چې کوم یو یې له دې پورتنیو سره مساوي دی. دا دقیقاً ورسره مساوي دی. کولای سو دلته یې نښاني کړو. دا ځواب سو. خو غواړو دا تایید کړو چې دا بل یې غلط دی. موږ 9 جمع 1 او بیا 3 جمع 4. اوس دلته دا 3 دا یوازې 3 نه ښیي، بلکې 3 لس یعنی 10. دا باید 10 وي، او دا 4 لسیز دي. نه یوازې 4 نو باید 80 سي. خو دوی داسې نه ولیکلي. نو کولای سو ترې لرې کړو. راځي یو بل شانته یې کار کړو. کوم یو د جمع سوال د 1 جمع 50 سره یو شان دی، او دلته دوی هر یو جلا جلا لیکلی، لکه د 21 او لسیز په څیر ښکاري. مخکې له دې چې انتخابونو ته وګورو، راځئ وګورو چې خپله یې کولای سو. په 1 عدد کې د لسیز په ځای کې 4 لرو، نو دا 4 لس کیږي، او د 21 په ځای کې 1 لرو. جمع 21 دا یې 1 او بیا 50 لرو. د 50 عدد د لسیز په ځای کې 5 لرو، نو جمع 5 لسیز، او بیا د 21 په ځای کې 7 لرو، نو جمع 27. ښه نو راځئ وګورو کوم ځواب یې زموږ د ځواب سره یو شان ده. نو دا اول دی. 4 لسیز لرو او 21. 4 لسیز او 21. دا 4 لسیز او 21 کوم چې 1 دی. نو دا 4 لسیز او 21 1 کیږي، او بیا 5 لسیز او 21 لرو. 5 لسیز او 21. نو لومړی انتخاب دقیقاً هغه څه دي چې مخکې مو ولیکل، یوازې ترتیب یې ګډوډ دی. که ولیکو چې 4 لسیز جمع 5 لسیز جمع 21 او جمع 27، نو کاملا اول انتخاب کیږي. نو دا یې هم سم ځواب سو. خو غواړو چې په د نورو انتخابونو هم یو مرور وکړو ترڅو چې غلطي معلومه سي. ګورو چې 4 لسیز یې له کومه کړي، او بیا 1 لسیز لرو. داسې ښکارېږي چې دا 21 له دې ځای څخه اخیستی ده، او بیا یې 1 لسیز ته اړوله، نو دا غلط دی. او بیا یې 5 21 لیکلي. دا 5 لسیز دي، نه 5 21. نو دا هم بې معنا دی. او بیا یې دلته په دې کې 4 21 لیکلي. ښه دا 4 دا د لسیز په ځای کې دی، نو دا 4 لس کیږي، او بیا 5 21 لرو. دا 5 د لسیز په ځای کې دی، نو دا باید 15 لس وي، باید لسیز وي. نو لومړی انتخاب مو سم و.